د کابل هوایي ډګر د عصري سړک ستره پروژه. د افغانستان د پلازمینې کابل په زړه کې چې ګڼه ګوڼه او زړې زیربناوې تل جدي ننګونې رامنځته کړي دي، د یوې سترې او مهمې پروژې بڼه خپله کوي چې نه یوازې به د ښار ښکلا زیاته کړي بلکې د ترانسپورټ لپاره به یو روښانه راتلونکی ولري او سیمه ییز اقتصاد به پیاوړی کړي. د هوایي ډګر له څلور لارې څخه د کابل تر ګمرک پورې د سړک د اسفالټ کولو د پروژې پیل چې څه د پاسه 2700 متره اوږدوالی او د پام وړ پلانوالی لري. د کابل ښاري جوړښت یو له بنسټیزو پرمختګونو څخه ګڼل کیږي. دا پروژه نه یوازې د ښاري زیربناو د ښه والي په برخه کې د چارواکو هوډ څرګندوي بلکې د بایسکل ځغلونکو لپاره د ځانګړو لارو په جوړولو او د عصري ټرافیکي وسایلو په نصبولو سره به د ښاري ژوند په کیفیت کې مثبت بدلونونه راوړي. د کابل د هوایي ډګر له څلور لارې څخه تر ګمرک پورې د سړک د قیر کولو پیل په دې ورځو کې یو له مهمو پروژو څخه ده. دغه سړک چې 2794 متره اوږدوالی او 60 متره پلنوالی لري د ښار ښکلا به نوره هم زیاته کړي او خلکو او موټرو ته به چې هره ورځ له دې سړکه تیریږي ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي. په دې پروژه کې د اوبو د کانالونو جوړول، د خندقونو کیندل، د ګلانو د ګلدانونو جوړول او د بایسکلونو لپاره ځانګړې لارې شامل دي. د ټرافیکي څراغونو نصبول، د نښو نښانو نصبول او د سړک نښه کول هم د دې پروژې یوه مهمه برخه ده څو سړک په یو معیاري او عصري سړک بدل شي. د کابل ښاروالي د مسؤلینو په وینا موخه یې دا ده چې د ژمي په رارسېدو سره دغه سړک یوه لویه برخه پخه او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. د دې پروژې لګښت 40 میلیونه افغانۍ دی او ټاکل شوی و چې په 20 میاشتو کې بشپړې شي. خوشبختانه د اسفالټ کار دا ورځ کې پیل شوی او د بشپړېدو په حال کې دی. دا پروژه د ټرافیکي وضعیت د ښه والي لپاره ګټوره ده او پر هغو کسانو به مثبته اغیزه وکړي چې د دې لارې په اوږدو کې اقتصادي فعالیتونه لري، دکانونه لري او مارکیټونو باندې اخته دي. د کابل ښاروالي چارواکو ویلي چې دا پروژه د هغو لوی پروګرام یوه برخه ده چې د کابل ښاري زیربناو د ښه والي لپاره طرحه شوې ده. د کار په جریان کې د انجینرۍ ټیم هڅه کوي چې د کانکریټ مرحلو څخه د نوي تجهیزاتو نصبولو پورې د کار کیفیت په بشپړه توګه تضمین کړي. د دې پروژې یو په زړه پورې ټکی د بایسکل چلوونکو لپاره د ځانګړو لارو جوړول دي. دا اقدام د لومړي ځل لپاره د کابل په ګڼو سیمو کې ترسره کیږي او په ښاري پلانونو کې د مثبت بدلون څرګندونه کوي. د سړک د څراغونو نصب کول به د شپې د ټرافیک خوندیتوب کې هم مرسته وکړي. دا سړک د هغو کسانو لپاره لوی بدلون دی چې هره ورځ د هوایي ډګر څخه ګمرک ته تګ راتګ کوي. خلک هیله لري چې دا ډول پروژې به د ښار په نورو برخو کې هم پیل شي ځکه په کابل ښار کې معیاري او عصري سړکونو ته اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د پروژې کارکوونکي وایي شپه او ورځ کار کوي څو دغه پروژې ژر تر ژره بشپړه شي. ځایي خلکو هم د دې پروژې هرکلی کړی او هیله لري چې د کار کیفیت به په لوړه کچه وساتل شي. دا پروژه د کابل د زیربناو د ښه والي په برخه کې یو مهم ګام دی او په بشپړېدو سره به خلک په اسانۍ خپل منزل ته ورسیږي او د ښار څیره به بدله شي. خو خلک تمه لري چې حکومت د دې سړکونو د ساتنې لپاره لازم اقدامات هم ترسره کړي څو دا ډول پروژې دوامداره پاتې شي.